علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې کرسپي پوټیټو فینګرز تیارو. کرسپي پوټیټو فینګرز تیارولو دپاره ډېر لږ شان چیزونه پکار دي. دلته موږ څلور میډیم سایز الوګان لا جوش ورکړلو او بیا دې نه موږ د دې سکین لرې کړو او دلته موږ لږ شان سوجي راخیستې ده. دا موږ اوبو کې کېښوله نو اوبه یې جذب کړلې او کټ کړې دنیا یو دوه شنه مرچکې او مالګه او دا به موږ په تیلو کې یا کوکینګ آیل کې فرای کوو. نو اوس به موږ دا جوش کړي الوګان د ګریټر مدد سره داسې دغه کوو. دا ټول به موږ په همدې طریقه باندې داسې وکړو. نو ټول الوګان موږ په دې طریقه باندې ګریټ کړل. اوس به موږ دې کې دا چې کومه سوجي موږ اوبو کې ایښې ده دا په دې کې واچوو. سوجي کې دومره اوبه پکار دي چې څومره هغه جذب کولی شي، زیاتې نه. دنیا پکې واچوله، مالګه او شین مرچ کټ کړې. اوس دا هر څه به موږ مکس کړو. نو اوس دا الوګان او سوجي هر څه موږ ډېر ښې طریقې سره مکس کړل. اوس به موږ داسې یو لږ شان دې نه راوالو او دا به موږ داسې فینګرز شیپ ورکړو. دې له په ګوتو باندې به لږ کوکینګ آیل ولګو. دې طریقه باندې به موږ ټول داسې تیار کړو. نو مکسچر نه موږ پوټیټو فینګرز تیار کړل او دلته موږ یو لوښي کې تیل واچول چې تیل ګرم شي نو بیا به موږ دې کې دغه فینګرز ډراپ کوو او فرای کوو به او بیا به یې راوباسو. نو تیل موږ چیک کړل ګرم دي. اوس به موږ دغه فینګرز دې کې اچوو فرای کولو لپاره. نو فینګرز چې کله ګولډن کلر واخلي نو بیا به یې موږ ډش آوټ په دې طریقه. اوس به دا ټول موږ فرای کړو. نو تاسو ولیدل چې کرسپي پوټیټو فینګرز جوړول څومره اسان دي. بهر نه دا څومره کرسپي دي او دننه څومره سافت دي. ډېر مزدار دي. یقینا تاسو به یې ټرای کړئ او بیا موږ له فیډبیک راکړئ چې ستاسو کرسپي پوټیټو فینګرز څنګه تیار شول. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.